د افغانستان برېښنا شرکت مراجعینو ته د سهولتونو ایجاد لپاره د اسنادو پروسس نوی ډیجیټلي سیستم په رسمي ډول فعال او پرانیستل. د اسنادو پروسس نوی ډیجیټلي سیستم د ادارې د ډیجیټلي بدلون په لور یو مهم ګام دی چې د مراجعینو ستونزې کموي، خدمتونو کیفیت لوړوي او اداري پروسې منظمې، پرلیکه، شفافې او ګړندۍ کوي. خو په ټوله کې د دې نوي سیستم سهولتونه څه دي؟ پرلیکه خدمات، ټول اسناد، غوښتنلیکونه، ارزونې او تاییدات په بشپړه توګه پرلیکه او ډیجیټلي کیږي. روڼتیا او حساب ورکونه، د اسنادو هر پړاو به ښکاره او څرګند وي چې دا چاره د مراجعینو باور لوړوي. د اداري بهیر چټکتیا، هغه اداري پروسې چې پخوا وخت نیونکې وي اوس به په خورا کم وخت کې بشپړیږي. اسنادو خوندیتوب او خوندي ارشیف، ټول اسناد په ډیجیټلي بڼه د تل لپاره خوندي او هر وخت کې د لاسرسي وړ دي. له هر ځایه د اسنادو څارنه او تعقیب، مراجعین کولی شي د دې سیستم له لارې خپلې دوسیې، بیلونه او د لګښتونو تاریخچه له هر ځایه وڅاري او د پرمختګونو په تړاو یې باخبره شي. د شکایتونو ثبت او تعقیب، د برېښنا خدمتونو په تړاو پیرودونکي کولی شي خپلې ستونزې او شکایتونه شریک کړي او اړونده پرمختګ یې تعقیب کړي. د وخت ضایع کېدو مخنیوی، د وګړو فزیکي مراجعه کمیږي او په ټوله کې د سهولتونو سره مل د وخت ضایع کېدو مخه نیول کیږي. معیاري، منظم او یو شان خدمات، د اسنادو د ځنډ، تېروتنو، بېنظمۍ او اداري خنډونو مخنیوی کیږي او اداري پروسو ته به پرته له توپیره او خنډو ځنډه رسیدنه کیږي. د مراجعینو اسنادو پروسس نوی ډیجیټلي سیستم ته د لاسرسي لپاره د برېښنا اپلیکیشن ډیزاین او فعال شوی دی. د اپلیکیشن په ګوګل پلی او اپ سټور کې د ډاونلوډ وړ دی او مراجعینو ته اړوند ټول سهولتونه په واک کې ورکوي. د افغانستان برېښنا شرکت د خپلو نوښتونو په دوام ژمن دی چې پیرودونکو ته په بېلابېلو برخو کې لا ډېر سهولتونه برابر کړي او د خدمتونو پرلیکه او ډیجیټلي کېدو ته لا وده ورکړي.